شروع په نامه د رب ذوالجلال چې ډېر زیات بخښونکی او مهربانه ذات دی. قدرمنو کتونکو د ټوپۍ په سیمه بیا موجود یم نن چونکې د جمعیت علماء اسلام ورکر کنونشن و دغه حوالې سره ټول مشران ناست دي. دغه حوالې سره موږ سره چې کوم دی زموږ ډېر ګران مشر حاجي نور اسلام صاحب هم ناست دی. دوی سره به هم یو څو خبرې درې کوو، خو د هغې نه مخکې تاسو خپل ځان معرفي کړئ زموږ کتونکو سره. بسم الله الرحمن الرحیم. زه د بیټک ټي وي ډېر مشکور یم. زما نوم نور اسلام دی او زه د زیدي اوسیدونکی یم او د جمعیت علماء اسلام خیبر پختونخوا سیکټري مالیات یم او د جمعیت علماء اسلام ضلع صوابه جنرال سیکټري یم. دا پوښتنه لرم، موږ ګورو موجوده حالاتو کې ورکرس چې کوم دی نو هغوی ته ډېر زیات پارټي چې کوم دی نو هغوی ته هغه رایټس نه دي حاصل په خپل پارټۍ کې او هغوی ته زیاته ترجیح نه ورکېږي. موږ څو ګڼو چې جمعیت علماء اسلام کې چې څومره هم ورکرس دي هغوی ته خپل رایټ حاصل دي. نو جمعیت علماء اسلام دا خو یو جمهوری پارټي ده او د دې درې فورم دي. یو مجلس عامله ده، ایگزیکټیو کونسل چې ورته وایي، یو مجلس شورا ده او یو مجلس عمومي. مجلس عمومي یو طاقتور اداره وي زمونږ په هغې کې هر چې کوم ملګري رکنیت کړی هغه د دې رکني او دا دواړه د شورا او د مجلس عاملې د فیصلو کولو والا ادارې هغې ته جوابدeh وي. نو زمونږ ټولې فیصلې په مشاورت او په فورم باندې کېږي. نو دې کې هر ملګري ته لکه د هغه رایم برزي او د هغه احترام هم په خپل ځای وي. نو چې څومره یو ملګری کار کوي او څومره مخکې ځي هغه ته لارې کولاو. ننني ورکر کنونشن چې دلته کې کوم شو د هغې بنیادي مقاصد څو؟ دا خو چونکې د جمعیت طلبه اسلام زموږ چې کوم سټوډنټ وینګ دی د هغې په مختلفو د ضلعې په اړخو باندې موږ پروګرامونه شروع کړي دي چې په رزړو کې هم په تحصیل ټوپای کې، تحصیل صوابی کې، تحصیل لاهور کې په مختلفو ځایونو کې دا اجتماعات موږ کوو. د دې اصل مقصد دا دی چې د جمعیت طلبه اسلام دا نوجوان چې هغه د دین په فکر په فلسفه د هغې په مطلب باندې نه دی پوهی چې هغه د هغې نه خبر کړی شي او هغه یو منظم کړی شي او دا طاقت د نوجوان چې دا د اسلام د غلبې دپاره بروي کار راشي. بل اړخ ته که موږ وګورو اوسنی چې کوم زموږ نسل دی مختلف سیاسي ګوندونو کې دومره دننه تللی دی، دومره تنقید هر یو چې کوم مختلف سوشل میډیا پلیټفارم ګورو دا نوجوانان دومره مخکې تللی دي چې یو بل ته کنځل بدې ردې او ډېر حده پورې دې پورې چې ډس پورې تیارېږي. دومره سیاسي ذهنونو کې د هغې دومره استوار شوي دي. دغې حوالې سره څه چې اوسنی نسل کوم طرف ته روان دي؟ نو سیاسی اختلاف دا په جماعت کې دننه هم وي، د جماعتونو په منځ کې هم وي او هر دور کې دا موجود وي. د پاکستان سیاسی تاریخ چې موږ وګورو نو لکه په هغې کې اختلاف رای دا په هر دور کې موجود وه او تاسو چې لږ وروستو لاړ شئ نو شدید اختلاف رای دا د مولانا مفتی محمود صاحب او د ذوالفقار علي بټو صاحب په منځ کې وه چې یو ډېر لوی تحریک چلېدلی و او هغې کې لکه په مړي هم پکې شوي او ډېر عظیم تحریک چلېدلی و. خو د دې باوجود د احترام لمن چا نه وه پرېښودې چې په اسمبلی کې به مفتی صاحب خبره کوله نو جناب ذوالفقار علي بټو وزیر اعظم پاکستان سره به اډرس کو او که بټو صاحب هم خبره کوله نو هغه به مولانا مفتی محمود صاحب باقاعده ډېر په احترام سره نوم اخسته. نو د احترام چې کوم ماحول و هغه چې دا سړی کله په سیاست کې اننګو شو او دا پبلک نه دی لیډر کړی، دا پینیټریشن وشو، زبردستی سره په خلکو باندې مسلط کړی شو، نو دا یو کلچر ډیولپ کو، د نوجوان نسل یو غلط سمت باندې تربیت وکړو او نن د هغې نتایج دي ستا او زما په مخ کې دي. نو د لومبۍ ورځې نه د ډے ون نه جمعیت علماء اسلام دا موقف دی چې لکه دا سړی دا یو سیاسي سړی نه دی،
د سوچ سیاسي نه دی، د نظریه سیاسي نه ده، دا په یو بیروني جنډه باندې دلته راغلی دی. نو د ډومبۍ ورځې نه د موږ مخالفت کوو، دا به د الیمینیشن پورې به دا تحریک زمونږ جاری وي چې څو پورې دا معاشره او دا نوجوان او دا زمونږ د ښکلې سوسایټي دا واپس خپل پوزیشن ته نه کوي. بل اړخ ته زه یو بله پوښتنه هم لرم. علماء کرام چونکې د دین پیروکار دي، د ملک په سیاسي حالاتو کې یا ملک سیاسي حالو ځلو کې څومره رول لري، څومره ضرورت لري؟ علماء کرام خو چونکې دا د دین پیلرز دي او د دین علوم د زده کړي او د دې ماهر دي، نو د دې پر رهنمایي کې د قوم منګه دا کاروان د دې پر رهنمایي کې روان دي. او چې کله په کومه پارټۍ کې په کوم تحریک کې د علماو پوګداني ولتنین او بیا به د سیاست هم دا نتایج راځي. نو زمونږ خو خپل نوجوان زمونږ هغه د تربیت دا کوو چې دا د یو دایي په طور به سوشل میډیا استعمالوي، دی به د دایي په طور باندې لوډ سپیکر استعمالوي، دی به دا خپل आवाज چې په هر ذریعه باندې پیغام ورکوي، نو دی به ځان دایي ګڼي چې د اسلام دعوت نبی علیہ السلام څنګه ورکړو، صحابو څنګه ورکړو، نو دا به په هغه طریقه موږ د دعوت په شکل کې دا پیغام او دا ټول وسایل به موږ بروي کار راولو. بل اړخ ته بله پوښتنه هم لرم. جمعیت الاسلام را روان الیکشن کې خبره وکړو، ان څو امید ساتي چې قومي یا صوبایي سیټ لپاره کامیابي به ترلاسه کړي؟ ان شاء الله موږ تاسو لږ د څلورو کالو سیاست وګورئ، نو دا دومره مضبوط حکومت او دا د پاکستان په تاریخ کې لکه داسې حکومت نه دی راغلی چې هغه لکه ټول قوتونه هغه سره په یو پیج باندې وي. نو دا یو واحد حکومت و چې د سره د پاکستان د بین الاقوام ټول قوتونه دا په یو پیج باندې و، د خلاف چا आवाज نشو پورته کوله. دا همت او جرأت دا جمعیت علماء اسلام کړی دی، قائد ملت اسلامیه کړی دی. نو دا جدوجہد د 25 تاریخ باندې الیکشن شوی دی، د 26 نه موږ دا شروع کړی دا مستقل موږ په میدان کې ولاړو. نو دا ټول رد عمل د جمعیت علماء اسلام راغون کړی دی او دا ټول نمائندګي چې نن د عوامو کېږي دا د جی واي قیادت کوي او د ټول پاکستان مشري هغه کوي. نو ان شاء الله ماحول داسې جوړ دی چې چرته زه تلم نو زمونږ خبره چا مسترد کړې نه ده، زمونږ پیغام چا نه دی مسترد کړی. هر سړی په دې انتظار کې دی چې ما ته د جی واي څوک ورکر راشي او ما ته دعوت راکړي. او ما تاسو ګورئ څومره خلک قداور شخصیات دا په جی واي کې دړادړ را روان دي او شاملېږي. نو ان شاء الله حالات موږ تاسو خبر یو چې په بلدیاتي الیکشن کې جمعیت علماء اسلام کم فتوحات حاصل کړو. نو دا ټول د دې خبرې ثبوت دی چې د پبلک رجحانات دا ټول موږ طرف ته دي. ان شاء الله دا پبلک به موږ مایوسه کوو نه او ان شاء الله 100% به ان شاء الله کامیابی موږ حاصلو. پروګرام اختتام کوم، خو د هغې نه مخکې ډېر کتونکي داسې تاسو دا مهال ګوري را روان نسل ته څه میسج څه پیغام به ورکول غواړئ؟ نو زما دا زموږ سره علماء کرام ته نبی خان صاحب هم ناست دی، جمعیت طلبه صوبه ضلعي صدر هم جاوید صاحب ناست دی، دا ګور زمان صاحب ناست دی. د ټولو طرف نه د علماو د طرف نه زموږ خدا پیغام دی چې د دین د غلبې جدوجہد دی او د دین د غلبې په دې جدوجہد کې چې الله د انسان له څومره صلاحیتونه ورکړي دي، نو چې دا ټول د خپل خالق د رضا د پاره دا دی وقف کی او د دین د پاره دا بروی کار راولي او دا دین په پاکستان کې او په ټوله دنیا کې غالب شي. نو دا قربانی غواړي، د جدوجہد غواړي. نو زما به ټول قوم ته نوجوان ته چې د خپل تپروکی خپل منځ کې تنازع دا منګ پریدو او د دین په دې پلیټ فارم باندې منګ متفقه تور اتفاق سره د دین ملګرتیا وکړو او د دین منګ چې بیرونی قوتونه، بیرونی طاقتونه، بیرونی ذهنونه، بیرونی ډالري هغه د دې خلاف استعمالیږي. نو چې کم از کم په دې غیرت وکړو چې دغه قوتونو ته شکست ورکړو او مسلمان د خپل دین سره کلک ودرېږي، په میدان کې ودرېږي چې دین غالب شي. ډېره مننه. قدرمنو کتونکو، نننۍ خپرونه تاسو زموږ وکته. امید ساتم دا خپرونه به ستاسو خوښه شوي خپرونه لایک کړئ. دې نه علاوه انشاءالله بل خپرونه کې به بیا مې د پوره شان ستاسو ټولو نه غواړي اجازت پولي خدای مې سپارم. د الله په امان.